لغمان کې د څه باندې 45 میلیونه افغانیو په ارزښت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې لپاره د نوې ودانۍ د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په مهتلام ښار کې د دې ودانۍ د بنسټ ډبرې د ایښودنې په مراسمو کې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ سربیره له مرکزه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د دارالنشا رئیس احمد ضیاء عبدالرحیمزي، استاد نجیب امین، د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، د دې شورا یو شمېر غړو، د بیلابیلو ادارو مسؤلینو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. د لغمان ولایت د ښار جوړونې او ځمکوالۍ رئیس د وفي الله اسحاقزي د معلوماتو له مخې چې د دې ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون لپاره ودانۍ د څه باندې 45 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوه چې په 3 پوړونو کې به د 3.5 جریبه ځمکې مساحت کې په 1.5 کال کې جوړه شي. لغمان د ښار جوړونې ریاست ټول لغمان کې څه باندې 230 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوس لپاره پروژې لري چې ټولې پروژې کار لاندې دي. د هغې له جملې څخه یو پروژه چې موږ تاسې یې نن د بنسټ ډبره کړو د اصلاح اداري ریاست اداري تعمیر ده څه باندې تقریبا څه باندې 45 میلیونه افغانیو په ارزښت په 3 کلونو کې به د 1.5 کال په دوران کې جوړ شي. انشاءالله د موږ هڅو کوشش به دا وي چې دغه د ساختماني کارونه یې د 1 کال په دوران کې سرته ورسوو چې دا تقریبا 3 منزله دي، 15 اتاقونه لري. ټول د ساختمان مساحت چې ده 28 ده، څه باندې 3.5 جریبه ځمکه کې جوړېږي. والي صاحب همدغه موقعیت ده چې پکې ولاړه شو. هغه وایي دغه ودانۍ 15 خونې او نور ګڼ مخلوقات لري چې په ټاکل شوي وخت به یې چارې بشپړې شي. په ورته مهال د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي او قومي مشر ملک شکر الله نیازي له لوري هم د دا ډول پروژو په چارو خوښي وښودل شوه او له ولایتي ادارې څخه یې ځانګړې مننه وکړه چې ټولو ادارو ته یې د اداري ودانیو ستونزې حل کړي دي. د دې ادارې د مشرتابه او ټولو نه مننه کوم چې په لغمان کې نن موږ دغسې د تعمیر افتتاح کوو یا بنسټ ډبره کوو. مننه کوم د والي صاحب، رئیس صاحب نه او د ټولو هغو ورونو نه چې په دې لاره کې تلاش کړی ده د لغمان لپاره دغسې یو پروژه یا دغسې یو ښکلی تعمیر منظور کړی. چار چا پکې تکلیف تېر کړی، الله تعالی دې ورته اجر ورکړي او مننه دې. لغمان کې ښه کارونه روان دي د تعمیراتي په برخه کې. کوم وخت چې موږ ته والي صاحب راغلی ده، یعنې موږ داسې ریاست به بل نه لرو چې هغه پاتې او چې هغه جوړ نه شي، خو موږ له دې والي نه خوشحاله یو. دلته یې موږ ته کارونه کړي. انشاءالله په نورو ولایتونو د لغمان امنیتي وضعیت هم ښه ده. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون په استازولۍ استاد نجیب امین د لغمان ولایت د ټولو چارو ستاینه وکړه او دا ډول پروژو په پایله یو شمېر نور زیرې هم شریک کړل. هغه وایي د دغې ودانۍ په جوړېدو سره به د دغه ولایت د ملکي ادارو مامورینو د ظرفیت لوړونې ورکشاپونه، د کمپیوټري ازموینو مرکز او ګڼ شمېر نور سهولتونه هم پیل شي. دلته سټنډرډ کمپیوټري د امتحانونو مرکزونه جوړېږي. دغه مرکز به ډېر ژر جوړ شي انشاءالله. راتلونکي کال کې شروع کې به پروګرام لرو چې دلته اساسي مرکز جوړ کړو. په هغه مرکز کې به کدرونه چې دلته راځي امتحان له لارې نه راځي او یو نیم بلد نه وي، یو نیم په بل مفکوره راغلی وي. نو دې لپاره چې دغسې یو نیم تخنیکي ستونزې هم حل شي، دلته به دایمي او اساسي مرکز د محتویاتو د جوړولو موجود وي چې هغه به د لغمان د ځوانانو دپاره خاص امتحان ډیزاین او هغه کوم ځای کې چې د خدمات ملکي اداره ضرورت لري د هغې ارزیابي او نیازسنجي به کوي او امتحان به هماغسې ترتیبوي چې هغه اداره ضرورت لري. یعنې آخر د پروسې نه به داسې یو کادر وځي چې هغه کادر عامتاً او په مطلقه توګه تر کومه حده پورې چې د بشر په توان کې دی همغه وظیفې سره مماثلت ولري او همسان. امین وایي په تیرو 2 کلونو کې 52,000 کسان د آزادو سیالیو له لارې مقرر کړي او نهایي هڅه یې همدا ده چې په خپلو ټولو پروسو کې قانون پلی او ولس ته هر وخت ځواب ورکوونکی اوسي. بل لور ته د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ له مرکزه راغلي پلاوي ته د هرکلي ترڅنګ له مرکزي حکومت څخه مننه وکړه چې تلې په سترو پروژو کې د لغمان ملاتړ کړی او خالي لاس یې نه دی پرېښي. هغه خوښي وښوده چې ورځ تر بلې د ماموریت په دوران کې د انکشاف لړۍ تیزه روانه ده او راتلونکي کې به ګڼې نورې سترې او کوچنۍ پروژې هم پیل شي.
اول خو ډېره زیات امتنان کوم د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت رهبرۍ چې لغمان ته زیات اهتمام یې کړی دی. دغه پروژه ساختماني پروژه ده او موږ ته دوه معناوې لري. اول خو دغه د 45 میلیونو په ارزښت دا ودانۍ د یو کاري ګروپ ته چې هغه 8 کسه دي یا 9 کسه دي، یعنې ډېر لوی تعمیر. معنی یې دا ده چې د دولت اراده ډېره زیاته ښه ده او دا تعمیر چې دومره لوی جوړ کړی ده، معنی یې دا ده چې دا به په یو محتوا باندې ډکېږي. طبعا ریاست به دغه امنیت به ارتقا کوي، ماهیت د کار به ارتقا کوي، لکه امین صاحب اشاره وکړه. دویمه مسله د امتنانونو په لړ کې دا ده چې دولت د لغمان د متعددو لویو لومړیتوبونو ملاتړ کړی. لکه اوس سږ کال کې موږ څه د پاسه 10 میلیونه ډالره د بودیجه مصرفوو. د تیرو 10 کالو بودیجه په انتقالي نه پرته، د انتقالي بودیجې پرته په 10 کالو کې دغه بودیجه 10 میلیونه ته نه ده رسېدلې، یعنې 8 میلیونه او میلیونه. معنی دا ده چې د دولت ملاتړ د برنامو ډېروالی او دا مسایل انشاءالله که خدای غوښتي وو د لغمان د انکشاف او مدرنه سازي تسلسل به ډېر زیات همداسې په مخ لاړ. ښاغلي ننګ همداراز ټولو پانګوالو ته پیغام ورکړ چې د سرمایه ګذارۍ لپاره ورته ټول سهولتونه په پام کې نیول شوي او دوی کولی شي له دغه فرصت څخه پوره ګټه پورته کړي. موږ دلته مارکیټونه لرو، بلند منزلې لرو، تجارتي ساحې لرو، پروژې لرو، فارمونه د مالدارۍ، د زراعت او دا ته ورته مسایل هم لرو. تاسې د دې مجلس دا پیام نورو سرمایه ګزار وګړو ته انتقال کوي چې بې جنجاله بې زحمته تاسې دلته سرمایه ګزاري کولی شئ. نوموړي ویل که د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون له مسؤلینو سره همکاري وشي نو باور ده چې ښه اداره به رامنځته او د ولسونو ستونزې به تر ډیره حل شوي وي. والي ننګ دغه راز ویل چې په ولایتونو کې تعینات ټول د قانون په چوکاټ کې د طرز العملونو په بنسټ ترسره کیږي او مسؤلین پکې هیڅ راز صلاحیت نه لري. له بله بیا د دغه پروژې جوړونکي شرکت مسؤل هم ډاډ ورکړ چې د قرارداد مطابق به په ټاکل شوي وخت د یاد تعمیر چارې بشپړې کړي. ان شاء الله زه د لغمان ولسونو ته او د لغمان وګړو ته اطمینان ورکوم چې دغه د نقشې مطابق، د اجال مطابق او په نورمونو مطابق په ښه کیفیت سره به سرته رسوم او ګټې اخیستنو ته به سپارم.